Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. زمان دین اسلام محترم و معززو، من اغا عملون بیانول چی واړه عملون و غټ اجرونه. زمان محترمو، د قیامت سخت ورځ زمانګه استاسو پس را روانه ده. مرګ زمانګه استاسو پس را روان دی. د مرګ نه نشو خلاصېدلی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من مات فقد قامت قیامته. کم انسان چې مړ شه په ده باندې قیامت قائم شه، بیا دا نشي کولی چې ته دنیا ته واپسی وکړي. ما محترمو، نن الله موږ له وخت را کړی دی. نن رب العالمین موږ له صحت را کړی دی. نن الله منگ لزوانی را کړی دا. باید منگ او تاسو د رب العالمین بندگی وکو. په دې مختصر زندگی کې منگ خپل رب راضی کو او نیک عملونه وکو. سبا لبا ارمان کو خو وخت برانه تیری او د مرګ نه څوک هم نشي خلاصېدلی. الله فرمای قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. الله فرمای پیغمبر دی خلکو ته ووایا هغه مرګ چې تاسو ته تښتئ، تاسو به د دې سره مخامخ کیږئ. کل نفس ذائقة الموت. الله فرمای هر نفس د مرګ سکون کې دی. رب العالمین فرمای اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. انسانانو، تاسو لبا مرگ را لاندې کوي اگر که تاسو په پخو بلډنګونو کې استئ. رب العالمین فرمایي هغه مرګ چې تاسو ته تښتئ تاسو لبا مخې له راځي. زما عزتمندو، مرګ داسې حقیقت دی چې د دې نه کافران هم انکار نه کوي. عزتمندو، زمونږ او ستاسو ورتګ رب العالمین ته دی. د الله مخې ته به ورځو. باید موږ او تاسو د نفس تزکیه وکړو او منګ او تاسو نیک عملونه وکو. هغه عملونه چې په هغې باندې من خپل رب راضي کو، هغه عملونه چې په هغې باندې منګ او تاسو خپل آخرت ښایسته کو. زما عزتمندو، الله عز وجل دی آیت کې فرمای قد افلح ما تزکا. یقینا کامیاب دی هغه انسان چې هغه د نفس تزکیه وکړه. تزکیه یو قولی ده چې یو سړی د ځان صفتونه کوي، دا ناروا ده. یو تزکیه عملی ده. خپل نفس د بدعاتو، خواهشاتو، حسد، کینه، بغض د دې اشیاء نه صفا که تا د نفس تزکیه وکړه. بیا رب العالمین فرمایي وذکر اسم ربه فصلى. د الله ذکر یې کو، مونځ یې کو. زما عزتمندو، دا ذکر داسې یو ورکوټی عمل دی خو غټ غټ اجرونه پې الله ورکوي. صحیح حدیث د صحیح البخاری دی. الله پیغمبر فرمای لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة الا بالله د جنت د خزانونه یو خزانه ده. زما محترمو، ډیر مسلمانان لا حول ولا قوة الا بالله سره ده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ودا وسره نشته دی. یو دا خبره واورئ. دویمه خبره دا چې ډیر خلک دا غلط وای. نو دا صحیح دعا یاد کړئ، لا حول ولا قوة الا بالله. وړوکی ذکر غټ اجر د ته ملاویږي. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio.